وای چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصار صحابه ته فرمایل چې زه د 15 خبرو نه ستاسو لپاره د الله امن غواړم. اول نمبر خبره د بے حیايي نه تاسو له د الله امن غواړم، ځکه چې کله په معاشره کې بے حیايي خوره شي نو د هغه په عوض کې الله جل جلاله په دغه خلکو باندې داسې قسم بیماریان مسلط کی چې د هغوی نومونه نه د دوی مشرانو اوریدي به او نه به یې لیدلي هغه بیماریان. او په بل روایت کې راځي چې داسې مرضونه به پرې مسلط شي چې طبیبان به د هغه د علاج نه بیا عاجزوي. نو وګورو مونږ چې داسې مرضونو شکار ده زموږ معاشره که نه، قسمه قسمه نوې نوې مرضونه چې دی نو هر کال چې تېرېږي راوځي، او چې دی نو ټوله معاشره زمونږ د قسمه قسمه مرضونو چې دی نو لپیټ کې اخیستی. دا ولې؟ دا د خټکي ده. نمبر 2 سرور عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو قوم کې د ناب تول د کمی بیشي عادت پیدا شو، دا مرض پکې پیدا شو، نو الله جل جلاله به په دوی باندې قاتسالی او مهنګایی او ظالم حکمران راولي. شته که نشته را؟ شته که نه؟ مونږ ټوله معاشره اوس د دې شکار دا ولې دا بد عادتونه په مونږ کې عام شو. نمبر 3 نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله خلک زکات کې اخوا دی خوا کوي نو الله په سوکړې راولي. بارانونه بیا د دوی د ضرورت مطابق پټېمونه نه کوي. نمبر 4 نبی پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله خلق د الله حکمونه د الله وعده د الله رسول وعده ماته د هغه حکمونه ماته د الله د حکمونو پروا نه کوي، د پیغمبر د حکمونو پروا نه کوي، نو بیا الله جل جلاله داسې خلق په معاشره کې پیدا کی او مسلط کی په دوی چې د دوی مالونه چې دي نو هغه باغ په نه حق خوري. دا غلاګر د کم ځای نه راوچت شو راوته او خلکو نه چې دي نو دا غلاګانې کوي او دا کې لګي او دا قصې کوي. دا دغه زمونږ د عملونو نتیجې دي. ووایي دا خبرې شته زمونږ په معاشره باندې نن که نشته. نمبر 5 چې کومې خبرې نه د انصار صحابو دپاره نبي علیه السلام پناه غوښتلې وه. وی کله چې د اسلامي ریاست لیډران هغه د الله کتاب مطابق فیصلې نه کوي نو الله بیا دوی د یو بل نه مخالف کې د یو بل سره وراشي. شته دا خبره نن سبا که نشته؟ لیډران زموږ یو بل سره خو هغوی لږي نه نښلي. دا درز غوبل دی. دا ولې؟ دا د دغه خبرو ده.